یو بدو صحابي نبی علیه السلام ته راغلی رضی الله عنه، وایي د الله رسوله زه ډېر بېچینه یم، زما خوبونه پورته سوي دي، خوب نه راځي، پریشانه یم، ډېر د پریشانۍ سره مخامخ یم. نبی علیه السلام ورته ولې؟ وایي ما چې اسلام نه و راوړی دور جاهلیت کې، یعنې چې نبی علیه السلام د اسلام نه و هغه ټیم کې ډول زموږ دا رواج و چې د چا به لور پیدا شوه هغه دپاره ډېر د شرم خبره و، د خلکو څه پټېدی. نو ډول په هغه ټیم کې موږ ژوندۍ ښخولې نجونې، نو په هغه ټیم کې وایي ما زه په یو سفر باندې ولاړم، هغه سفر یو څه اوږد شو، هغه ټیم کې زما د کور والا په نس باندې شنه و، نو زه ولاړم سفر یو څه اوږد شو چې زه راتلم، نو دغه کور والا چې کومه وه دغه نجلۍ د خپل پلار کره واستوله چې د نجلۍ ته غټه سي پلار چې خبر سي اخر ژوندۍ شخي دا خو رواج دی، دې د خپل پلار کره واستول، یعنی د انا او د نیکه کره واستول. نجلۍ چې غټه سوای سفر سړی چې د سفر وای زه رالم، ما چې وکتل نجلۍ دومره ښایسته نجلۍ، غټه نجلۍ، خبرې کوي، منډې وایي، خوشحالي جوړوي. وایي ما دا څوک دی؟ دا ستا لور ده. وایي زما هم ډېره مینه باندې راغله، ډېر محبت و، دا چې ما ورته چې دا ستا پلار دی، وایي دې چې زما سره کم محبت وکړي هغه د محبت وجې زما هم ډېره مینه باندې راغله په هغه لور باندې. خو برته وایي هغه د دور جاهلیت هغه کم خناسي ذهن چې کوم زموږ چې ژوندۍ به شخو د شرم خبره ده، زما لور به څنګه د بل چا سره واده کوي، زه به څنګه یو زوم جوړوم، دا نشي کېدلی. بس وایي بیا مې کور راته وویل چې ته دې ته ښې کپړې ور په غاړه کړه او ښه تیل ور ولګوه او ښې ښایسته کړه تیار یې کړه، زه نن یو میلې ته ځم دا بیا هغه د کور والا یې څو ورځې تېر شو، هغه هم تسلي وسوه چې بس پلار یې محبت سره کوي، بس نه مړه کوي. وایي ما روانه کړه لور، وایي دا به په لاره بیا ورته بابا ته ما چیرې بیا؟ وایي ما ورته وویل چې یو میله ده هلته ځو، بس هلته چې ولاړو ښه سارا ځنګل ته ولاړو، دا سړی نبي علیه السلام ته واقع باندې او تر سترګو یې اوښکې راته وایي، نبي علیه السلام ورته ژاړي. وایي هلته یو غټ کړی ما په شروع کړي، کړی مخکې جوړ کړی اوس مې نور کار به شروع کړي، بیلچه و دا په هغه ټینګ چې کوم کودال شی ورسره و. وایي زه چې دا خاورې کړی د کومه زما په کپړو باندې خاورې ولېږي، وایي دا لور رامنډه کړي چې بابا کپړې دې خراب شي، ته دا کړی څه دپاره پرې کوې؟ او دا په خپل مستقبل باندې خبره نه ده چې زما سره څه اوس څه کېدلو والی. وایي بیا به رامنډه کړي بابا ته ستړی شوې، ته کښېنه لږ ارام وکړه، دا کړی به زه پرې کړم، دا کړی خو نه شو پرې کوی، بس د پلار هغه مینه او محبت یې دغه کوي. وایي چې کړی تیار شو، وایي دې ما ته دا څه دپاره پرې کوې؟ دا کړی څه دپاره جوړی؟ د ظالم وایي دا دومره سخت زړونه په هغه ټیم کې، دومره سخت زړونه چې دا رواج او د دوی چې کوم یو کلچر و په هغه باندې دومره سخت و دا خلک. دی وایي ما چې لور ته مې په خبرو اخته کړه، دکه مې ورکړه لور ته، دکه چې مې ورکړه کډې ته مې لور ورته څه کړه. وایي هغه بابا ته څه کوې؟ وایي ما خاورې باندې ورتوسې کړه، په مخ مې خاورې ورتوسې کړه، هغه لور چې زما د کپړو خاورې به یې صفا کولې، هغه لور وایي ما په مخ باندې خاورې ورتوسې کړه. وایي بابا ما مه مړه کوه، په ما پسې به زما مور ډېره پریشانه شي. وایي ویې ژړل چغې کړې او زه به ستا خدمت وکړم، زه به زه ستا له کوره ځم بل ځای ځم، خو ما مه مړه کوه. وایي ما د دې یوې خبرې یا د دې هغه نارې اوس ما په غوږو کې وایي راګرځي، اوس هغه ژړا ما ته راولي چې هغه څومره چغې ما ته وکړې چې بابا ما مه مړه کوه، زما څه قصور دی، زما څه ګناه ده. وایي ما دا یوې خبرې ته م نه وکتل، هغه نجلۍ مې په خاورو کې پټه کړه روان شو. او اخر کې وایي اخري ناره یې دا راپسې وکړه هغه نجلۍ، وایي بابا زه خو دې ولاړم مړه شوم، زه دې پټه کړم، خو زما مور په ما باندې مه خبره وه چې دا مې تر خاورو لاندې کړ، زما مور به ډېره غمګینه شي، زما مور په ما باندې مه خبره وه، بس هغه د ورته زما سره ورکه شو. دا د دور جاهلیت نبی علیه السلام ته دا واقع بیانوي. نبی علیه السلام چې دی هغه په سترګې د اوښکو ډکې دي، د دم سترګې د اوښکو ډکې، اوس خو چونکې اسلام راوړی نو د الله رسول زما سره به الله څه وکړي؟ نبی علیه السلام ورته وایي اوس چې تا ایمان راوړی د ایمان سره بس ګردې ګناه ختم شوي. دا د هغه دور د جاهلیت دا دغه اوس راسته زموږ معاشرې ته، زموږ معاشره چې ده هغه هم تقریبا هغه ته نږدې نږدې ده، ډېره نږدې ده. دا اوس نږدې واقع دا څو ورځې مخکې میاں والي کې چې واقع پېښ شو، یعنې یو نجلۍ د 7 ورځو ده، صرف د 7 ورځو هغه نرس چې وایي په اپرېشن باندې اکشنې چې ده ته راوړه هغه ته مبارک و، مبارکي چې ورکړه لور دې پیدا شوه، ده وایي دا لور راواخېسته په دا کټ باندې تسه کړه، وایي زه لور نه غواړم، دا سړی ورته وایي. هغه کور والا یې وایي په وینو په اپرېشن و، هغه ورته ویل چې دا خو زما قصور دا خو د الله یو رحمت دی، وایي دا نعوذ بالله دا رحمت زه نه غواړم. هغه زما څه قصور دی، ما څه قصور دی چې ما خو په لاس خو نه دی دا. یعنی د هغه بعد چې دوی د دومره سخت په زړه دومره سخت چې بیا یې د هغه بعد موقع پیدا کړه، 5 ګولۍ یې بیا وویستل. یعنې یو چا لیکلي دي چې په د اوله ګولۍ به وایي د نجلۍ ورته نارې کړي چې بابا ما مه وله، په ما به زما مور ډېره غمګینه شي، ډېره به په ما پسې وژاړي، او په دویمه ګولۍ باندې دا ناره ورته وکړه چې
چې بابا ته چې د نوکرۍ سره زه به ستا ګوټونه را باسم او تا ته به مې د اوبو ګیلاس په لاس کې نیولی ما مه مړه کړو زه به ستا خدمت کوم او بابا که ما مه مړه کوه په دا بله ګولۍ وایي دا اواز د دې د درد څه به دا اواز راوتلی د نس د دې د خولې څه چې بابا ما مه وله زما مور چې کومې جوړې زما لپاره جوړې کړي دي هغه جوړې چې دا ویني هغو ته به ژاړي بیا او کومې کلونې چې ما ته راوړي دي د هغو هغه شرنګا به د هر وخت ژړوي بیا زما مور به په ما پسې زما په مرګ چې خبره شي هغه به مړه پسې مړه شي ما مه وله په ګولۍ باندې خو د هغه بېدرده بیا هم هغه کوچنۍ نجلۍ وویستله او د مخې یې وویستل ختم یې کړه دا زموږ د معاشرې دا خلک دي زموږ په معاشره کې نن سبا دومره درنده صفت د انسانانو په شکل کې یو درندې موجود دي دلته دا صرف دا دی چې موږ ته د نجلۍ هغه برکات نه دي معلوم د نجلۍ هغه فضایل موږ ته نه دي معلوم چې د نجلۍ په الله رب العزت باندې څومره ګرانه ده او د کور لپاره څومره د خیر ذریعه ده نو موږ دا سوچ وکړو چې د هر چا په کور کې چې نجلۍ وي د هغه ډېر ښه خدمت وکړو په بهترین انداز یې تربیت وکړو د هغې د تعلیم خیال وساتو د هغو د کپړې خیال وساتو بلکې علماو تر دې پورې لیکلي دي چې د بازار رالې شیان دې راخیستي دي ټاپۍ دې راخیستي ده فروټ دې راخیستي دي بل شی دې راخیستي دي وایي اول د وانه چې دوی ته به ګورې چې اوله ناره تا ته لور درکوي او اول شی چې دی هغه ته خپل لور ته ورکوه داسې نه چې هغه ته زړه کم چې چونکې زموږ معاشره چې د هغه دا رقم ده چې لور ته خاص په نظر باندې نه ګوري لور یو قسم بوج ګڼي ده نو زموږ دومره کمزورې معاشره ده حالانکې نبي علیه السلام حضرت عایشه نه فرمایي وایي وره ما ته یو زنانه راله کوچني بچي ورسره وه دوې بچیانې ورسره وې وایي ما د هغو د اکرام دپاره 3 خرماوې ورکړې یوه مور ته 2 کوچنیانو ته وایي کوچنیانو خپله خرما زر زر وخوړله خرما چې زر زر وخوړه او اوس د مور سره مطالبه کوي چې هغه بله خرما مشترک لکه کوچنیان چې نن سباګر شیان غواړي چې کور څنګه شان دا ګر د زما دي ما دا ګر ما چې ما ته تاره کړیو نو مور وایي خرما بیا سره نیمه کړ بیا کوچنیانو ته ورکړ وایي دا واقع ما نبی علیه السلام ته بیان کړ کور ته چې درالم نبی علیه السلام چې رالی ما ورته نن یو زنانه راغلی و هغې ته داسې خرما ما ورکړې او خرما د هلکانو خپلې وخوړې دي خپله خرما هم نیمه نیمه دي ته ورکړه وایي نبي علیه السلام دا زنانه به سیده جنت ته ځي دا جنتي زنانه ده او نبی علیه السلام دا ورښکاره کړ دور جاهلیت ته دا ورښکاره کړ چې د لور سره څنګه محبت کېږي د نبی علیه السلام په باره کې راځي وایي چې حضرت فاطمه رضی الله عنها به د نبی علیه السلام ملاقات ته را روانه وه وایي نبی علیه السلام چې به خبر شو نبی علیه السلام ور ولاړ شو چې زما لور روانه ده زما د زړه ټوکړه را روانه ده بقاعده به د فاطمې رضی الله عنها ملاقات ته د نبی علیه السلام مخ ته ورلېږل سره په غوزي کې به ونه په تندي به مچ کړ چې دا زما یعنی دا خبره کول په هغه دور کې چې لورانې خلک ژوندی شخی نبی علیه السلام خلکو ته وایي چې دا زما د زړه ټوکړه ده دا د جنتیانو سرداره ده او په تندي به مچ کړ په غوزي کې به ونیوله استکمال به ورته وکړي په هغه دور کې داسې کول دا ډېر مشکله خبره ده یعنی چې یو رواج مشوره شوی چې خلک ژوندي لورانې شخی او بل سړی به راولاړ شي هغه دومره د لور سره دومره محبت کوي چې استقبال یې کوي په تندي یې مچي وایي زما د زړه ټوکړه ده دا په هغه دور کې نبی علیه السلام خلکو ته ورښکاره کړي چې د لور سره څنګه محبت کېږي نو که د هر چا په کورو کې لورانې وي یا واده وي لورانې واده کړي وي یا خویندې واده کړي وي او مور پلار نشته نن مشر ورور چې د هغه د پلار حیثیت لري نو په هفته کې یا رابطه ورسره کول که چیرې لري که نږدې نو بیا په هفته کې د ډوډۍ یو پروګرام ورته جوړ کړي ستا د وس مطابق د دوی سره به دا خدمت ورته جوړ که راشي چې ما ته نن بابا او مور را په یاد شو بس ما ولا هغه خو نشته راسه د خور را وغواړه موږ به نن د خور د ما بابا او د دې خبرې سره وکړو د خور سره دومره محبت سړی وکړي که لور واده یي په لور باندې داسې پوښتنه وکړي که لرې تپسې ورسې هلته اکرام دپاره یو شی راواخه ورسه دا د لور سره محبت دی او دا ستا دغه دنیا هم ښایسته کوي او آخرت یې الله پاک در ښایسته کوي نبی علیه السلام دغه درس مشترک کړی دی چې د لور چې دی هغه غمګینه نشي ستاسو په کور کې چې کومه لور پیدا شوه هغه کور کې الله برکات را نازلوي په کوم کور چې لور نشته هغه کور د برکاتو خالی دی نو د هر چا چې لورانې وي هغه ډېر بهترینه تربیت وکړو ډېر خیال یې وساتو د تعلیم په حواله باندې د کپړو په حواله باندې د خوراک په حواله باندې او لورانو ته ډېرې غوسې نه وکړو چې هغه مایوسه نه شي چونکې زموږ معاشره ډېره بده معاشره ده د لور حیثیت نشته نو هغې ته زړه کمیږي دا زموږ د اسلام تعلیمات دي داسې درنده صفتونه چې دا اوس ما واقع درته بیان کړ دومره په بېدردي سره خپله لور مړه کول لور پیدا کېدو باندې خوا به دی مینې ته طلاق ورکوي مینه مړه کوي ډېر داسې کیسې پېښ شوي چې تا ولې لور پیدا کړ لور پیدا کول خو د الله په قدرت کې دی الله چاته لور ورکوي چاته زوی ورکوي دا دغه زنانې څه اختیار دی یعنی یو زنانه ګوره کوچنی هلک نجلۍ په نس کې
څومره په تکلیف سره د مور دا اوس دا کوم نجلۍ چې مړه کړې د مور به څومره افسوس کوي هغه وایي چې زما به ښه خوراک په مخکې رالی بیا به مې خوراک پرېښی وي چې داسې نه لور ته تکلیف پېښ زنانې ته معلومې دي چې زنانې کوچنۍ چې وي نو دوی ډېر داسې خوراکونه چې هغه نه کوي د هغه وجه دا چې دا په کوچني باندې د کوچنۍ ستونی د کوچني باندې اثر واچي یا کوچنۍ په تکلیف نه سي د هغه کوچني د وجې د خپل خواهشات ټول قربان کړي د شپې خوبونه ولاړو او د خپل خاوند صحیح خدمت نه نشي کولی د نجلۍ د وجې د شپې هغه ګرمه بستره هغه پرېږدي د دې لپاره خوبونه په کوم ټیم چې د دې د خوب ټیم هغه خوب نه کوي اسی بس خپل ژوند د نجلۍ سره تېروي او بیا یو درنده صفت راولاړ شي هغه بیا هغه لور ځین واخلي هغه د زړه ټوکړه چې کومه هغه ځین واخلي دا هر سړی چې سوچ وکړي په خپل ځان دې سوچ وکړي الله دې موږ ټول حفاظت وکړي هر سړی دې دا سوچ وکړي چې هر ځای سړی زما په کور کې دا واقعه پیښ دا څومره افسوسناک واقعه نو دغه شي سره په دا وجه دا چې د اسلام د تعلیمات سموږ لري د لور قدر مشتمل معلوم د لور فضایل مشتمل معلوم په شریعت کې ټول به ان شاء الله کوشش کوو د خپل لورونو سره ډېر محبت کوو د خپل خوندو سره ډېر زیات محبت کوو الله دې عمل کول توفیق نصیب